ادغام د شرط په لحاظ سره په دوه قسمه دی. یو ادغام صغیر او بل ته وایي ادغام کبیر. ادغام صغیر دی ته وایي چې حرف اول د مخکې نه ساکن وي او متحرک حرف کې مدغم کړي شي، لکه من ربک من لدنه من ناصرین. او دې ته صغیر هم ځکه وایي چې شرایط د ادغام پکې موجود دي، صرف ادغام کول دي. او ادغام کبیر دې ته وایي چې دو حروف راشي هم مثلی او دواړه متحرکی، اغا حرف اول اغا ساکن کړی شي او په متحرک کې مدغم کړی شي. نو د ادغام کبیر دپاره درې شرایط شو. یو دا چې کلمې واحده کې وي، بل دا چې دواړه و مثلین وي، او بل دا چې دواړه و متحرک وي قبل الادغام. چې دا ادغام کبیر په روایت حفص کې په 5 کلماتو کې راغلی دی. اتحاجونی چې اصل نه اتحاجوننی دی. مکنی چې اصل نه مکننی دی. نعم چې نعمه دی. او تأمرونی چې تأمروننی دی. او لا تأمن چې لا تأمنون دی. په دې 5 کلماتو کې چې کوم ادغام شوی دی ته کبیر ویل کېږي. دا ادغام کبیر د ابو عمرو بصری په قرات کې به ډېر راغلی، خو روایت حفص کې په دې 5 کلماتو کې موجودېږي. بیا هر کله چې یو ادغام د یوې جملې وشي د هغې یو اثر راوځي، نو دې وجه نه موږ داسې وایو چې ادغام د کیفیت په اعتبار سره په 2 قسمه دی، یو تام او بل ناقص. تام دې ته وایي چې مدغم په مدغم پی کې مکمل داخل شي، هیڅ اثر د مدغم پاتې نشي، ذات او صفت دواړه ختم شي، لکه من ربک. او ناقص دې ته وایي چې څه اثر د مدغم باقی پاتې وي، لکه من یقول من وال. دلته دا تشدید هم داسې ناقصي، ځکه چې دا ادغام تام نه پوره نه، نو دې ته وایي ادغام ناقص. دا ادغام چې دی مثلین متجانسین متقاربین ټول بیان کړی شو مخکې. اوس دا وایو چې هر ادغام په قرآن کریم کې په کومو ځایونو کې راغلی، څو ځای راغلی، په څو ځایونو کې تام، څو کې ناقص، څو کې اختلاف. اول دا وره چې ادغام مثلین په قرآن کریم کې په 1400 حروفو کې راغلی دی. بیا ځایونه ډېر دي، خو 14 جملې دي، 14 حروف دي په یو بل کې شوی دی هم مثل. او څومره چې ادغام دا مثلین راځي نو دا به ټول تام وي، په مثلینو کې ناقص نه وي. د مثلین مثال والا د با په با کې لکه اذهب بکتابي، یو امباره بل امباره. د تا مثال لکه ربحت تجارتهم، د تا په تا کې. دارنګې د دال په دا کې لکه قد دخلوا، یو هم دال بل قد دخلوا دی. دارنګې د را په را کې واذکر ربک، د عین په عین کې تسطع علیه الصبر. او دارنګې فلا یسرف فی القتل، دا د فا په فا کې شوی. داسې نور مثالونه واره د لام په لام کې او د باقي حروفو په ټولو کې موجود شوی، لکه قل لکم وغیره. خو څومره امتیازي دا بسې تام وي. فیع وکلم تهدی بالنذیر، دا مجموعه د دې حروفو ده د متماثلینو چې په دې کې څه شوی دی؟ ادغامي مثلین او تام دی. دوهم چې نو ادغام متجانسین بیانو،
ادغام متجانسین په قران کریم کې په وو کلماتو کې راغلي وو زینو کې خدای مله وسل دانه چې دا وو کلمات د نور نشتا نه د وو حروف په یو بل کې په دې طریقه موجود شوی دی شپږ ځای کې تام دی او یو ځای کې ناقص دی هغه شپږ ځایونه چې هغه تام دي هغه دادي د تا په دال کې اثقلت دعوى الله د تا په طا کې لك وقالت طائفة دارنګ د دال پتا کې لك قد تبين دا ور قد تبين د خود دال ادغام پتا کې شوی تام شوی د ذال ضا کې لك الظلم او د ثا په ذال کې لك يلهث ذلك او د با په میم کې لکا مثال یا بنی ارکم معنا چې د با په میم کې ادغام شوی یو ځای داسې دی په متجانسانو کې وم ځای چې په دې کې ناقص شوی دی چې دغه یو حرف دی طا ده او د دې ناقص شوی دی په تا کې او څلور کلمات قرآن کریم کې داسې راغلي چې احط ما فرطت ما فرطتم او لئن بسطت دسه ونه کې لئن بسط طا دکنش لئن بسطت ځنه خلک وي ځنه کې سکته کوي نو سینم باندې ویل شي او طا کې قلقلم منشي لئن بسطت داسه نش نو د ادغام نه حال بساته کی خو ادغام په کې ناقص کیږي د قوت چې د قوت د طا خیال وساتل شي بل اوس ادغام متقاربین هم تقریبا وو ځایونه کې راغلي دي پاغه کې درې بالکل تام دي او دو ځایونه بالکل ناقص دي اتفاقا او په یو ځای کې خلف دي خلف دا معنا چې دواړه پکې جایز دي او یو ځای کې اختلاف دی د اختلاف د قراء دا مطلب دی چې یو وای دا ناقص او بل وای تام دی هغه ځایونه چې هغه تام دي اتفاقا هغه د نون پرا کې لکه من ربک ګوره من ربک دار سے بد لګي او په جواب باندې ثقالت واقع کوي نو من ربک دا تام شو یو بل چې د نون په لام کې لکه من لدنه او بل چې د لام پرا کې لکه بر رفعه الله دا تمش وس دو ځایونه چې هغه اتفاقا ناقص دي د نون په یا کې او واو کې لکه من یقول من وال او ناقص څه ته وي تاسو ما ویل ناقص څه ته وي اثر د حرف مدغمه باقی پاتې شي نو دلته اثر څه پاتې شوی دی غنه پاتې شوی دی او د قاف کاف کې په دې کې دوه وجې دي چې دې کې تام ده کو ناقص نو دواړه وجې جایز دي الم نخلقکم چې قاف مکمل داخل شي په کاف کې او وجه کاف وي او دویم چې صفت د استعلاء په قاف کې باقی پاتې شي لکه الم نخلقکم نخلق دا سوا جائز نہیں چې اظهار په دې کې وش اختلافي کلمه چې دا اغا مما ام مهین چې د نون ادغام په میم کې تام ده کو ناقص دا خبر پرون شوه چې د نون ادغام په میم کې زنه قراوه چې ناقص دی ځکه هغه د غنه د مدغم حسابي او سوچو چې دا تام دی او یو شان دوه حروف غنه دي نون کې غنه ده میم کې غنه ده نو غنه د مدغم فيه حسابي او تلفظ کې فرق ناراضي ادا یو شان ده نو دې کې اختلاف بیا هغه زینه پیژاندل چې پاکي ادغام منع ده بل چې نو دا خبر واره چې کله کله شرایط د ادغام موجود شي
خو سره د شد نه ادغام جائز نه دی هغه ته وایي موانع الادغام نو په مثلینو کې حرف مده مانع ده د ادغام چې واو یا کله راشي مدی او وروسته دې بل واو راشي یا راشي نو په دې کې ادغام جائز نه دی لکه مثال قالوا وهم او می ګوره قالو کې واو راغلی وروسته واو راغلی نو دلته ادغام جائز نه دی ځکه چې مدیت دلته اصل له او ادغام خو عارضی دی نو د عارض دفاره اصل و د من نه وړل کېږي د وجه د محافظت نه و په دې کې د وجه د محافظت د حرف مده نه و په دې کې ادغام نه کېږي په دې خبره پوه شو قالوا وهم د سری ویل کېږي قالوا مد به کېږي او بیا وهم ویل کېږي او شرایط د ادغام متوجه دي چې اسکان د حرف اول له تحرک د ثاني دی او کلمتین دي او مثلین دي ټول شرایط پکې موجود دي خو سره د شرایطو د وجود نه کې ادغام نشته ولی ځکه چې دلته مدیت اصل له او ادغام خو صفت عارضه ده نو د دې خیال به ساتل کېږي چې دې کې مد وشي د وجه د محافظت د حرف مده نه او په دې کې ادغام نه کېږي او په متجانسینو کې د حلقي و په بل حلقي کې نه کېږي متجانسین تاسو پیژندل چې متجانسین دې ته وایي چې د دوړو مخرج یو صفات به جدا نو ګوره ورته لکه فاصفح عنهم حاو عین یو مخرج دی خو د دې کې وا ادغام نه کېږي حروف حلقي ثقيل دي نو په دې کې ادغام ثابت نه دی روایت ثابت دی کو ادغام نه کوي او متقاربینو کې د حلقي حرف ادغام په غیر حلقي کې نه کېږي لکه لا تزغ قلوبنا د څونه چې لا تزغ قلوبنا زکا چې قوي سبب د ادغام د فار اول تماثل له به تجانس ته او متقاربین خو بعید سبب دی نو چې په حلقیو کې په متجانسینو کې نه کېږي نو په متقاربینو کې په طریقه اوله باندې نه کېږي نو دا موانع الادغام درې شیونه شو په مثلینو کې حرف مده په متجانسینو کې حلقي په متقاربینو کې حلقي په غیر حلقي کې باز